په ټول د تاریخ کې تر ټولو ستره زلزله چې په نړۍ کې تر اوسه رامنځته شوې نه وه، دا قیامت خیز زلزله شدت 8.8 درجې سانتیګریډ ته د روسیې بعضې ښارونه په لړزه راوستل چې تاسو په ویډیو کې کتلی شئ. د دې کې جاني او مالي زیانونه زښته زیاته وو او د دې زلزلې له امله جاپان هم متضرر شوی ده او هلته هم جاني مالي زیانونه زښته زیات دي. او د دې زلزلې نه وروسته چې تاسو ګورئ په هغه کې سونامي هم رامنځته شوې ده. سونامي بعضې ښارونو ته راننوتې ده او زښته زیات کورونه بیا وړي دي. د دې زلزلې له امله بعضې سړکونه، ودانیانې، موټرې تاسو ګورئ چې څه رقم ته په لړزه باندې دي، حتی تر دې پورې چې سړکونه د بینه ځي او خرابېږي. او تاسو ګورئ په دې هغه کې چې ډېر زښته زیات زیانونه رامنځته کړي دي. او دا قیامت خیز زلزله چې ده د کافرو دپاره عذاب ده او د مسلمانانو دپاره عبرت ده چې د دې نه عبرت واخلي. د الله تعالی یو عذاب ده چې په کافرو باندې راغلی ده. او د دې سونامي خبرداری چې ده بعضې هیوادونو ته ورکول شوی ده چې د دې نه وروسته به دا سونامي ډېر هیوادونه متضرر کړي. په هغې جمله کې بعضې اروپایي هیوادونه دي او بعضې هم د روسیې خپله روسیه کې، جاپان کې او د کالیفورنیا، واشنګټن ډي سي د ایالتونو ته بعضې هیوادونو ته خبرداری ورکول شوی ده تر څو پورې چې د دې سواحلي سیمې خوشي کړي او بعضې امنیتي ځایونو ته لاړ شي چې د دې کې ډېر زیات زیانونه به رامنځته شي د دې سونامي له امله. او سونامي چې ده په ډېر شدت سره مخته روانه ده او د دې سونامي ډېرې غټې چپې دي چې تاسو یې په ویډیو کې کتلی شئ. او بله جالبه خبره دا ده چې په دې زلزله کې یو اپریشن کوي چې تاسو ډاکټران ګورئ په زلزله کې او خپل ډیوټي یا خپله وظیفه نه پرېږدي، د خپلې وظیفې نه ځي او هغه مریض کلک رانیسي تر څو پورې چې هغوی یعنې مریض ترې نه مړ نه سي. تاسو ګورئ چې ډېر جالبه ده او په دې کې زښته زیات د عبرت خبرې هم شته دي چې د مسلمانانو دپاره ډېر زیات عبرت پکې ده. او دا د روسیې میدان هوایي ده چې تاسو ګورئ چې رقم په راغورځېدو باندې ده او څه رقم ته حالت پکې جوړ شوی ده. او بعضې ښارونه دي چې شدت د زلزلې هم خراب کړي دي او سونامي هم رامنځته شوې ده په دې کې. او بعضې هیوادونو ته د دې سونامي خبرداری ورکول شوی ده تر څو پورې هغه ساحلي سیمې خالي کړي او خلک امن ځای ته منتقل کړي تر څو پورې د دې سونامي نه په امن کې پاتې شي. او د دې سونامي سپیډ چې ده په ساعت کې 3 کیلومتره ده چې تاسو یې په ویډیو کې لیدلی شئ چې ډېر په سپیډ کې روان ده. او د دې نورو هیوادونو ته هم د دې خطره شته ده تر څو پورې د دې سونامي نه متضرر شي.